ویسے قرنی پغره کې اوسېده چیلې او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه زه پاغم به نه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبولې راواغسته ځان نه غاښ وویستو اړکه خیال وکړو چې هسې نه چې د هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو نو پاس نه یې وویستو بیا اړکه ووی چې هسې نه چې د هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو نو بلې د جام نه ځان نه وویستو اړکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپله پکې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په هغه غره کې یو اویس قرني اوسېږي دا غلی اوسه. عمر فاروق د وفات نه وروسته عجوبه چې یوړه اویس قرني ورته ډېر وجړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هېڅ نه دي کړي او دا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ یې مات شوی دی نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو ښه دی. دې ته وایي نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام. یو خزرانا و شکایت یو کو جو عمرہ دے فرش عمر فاروق ورطرا پاسے دو لار لے ورطرا نظام اسلام در تخیر پا منبر ولاو دے خطبہ ہوئی یو غلام را پاسے دو دے گریوان نے اونی و منبر نے اعلان دے را کیس ورتل ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دے ته پدی خطبه نشي وی پدی به هغه سو خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام تی کمیس جوړ کړي او تام تی جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاوګد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادره ساتلی نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم. حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدوالی جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبر اوکړه ورته زو سوخه د منبر ته خطبه شروع دیته وی نظام اسلام. چا امیر المؤمنین ته وی جو عمر فاروق د فرش پمنډه ولا را ماشوم یې کې ورته لو عمره پدې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاون دی. عمر فاروق ورته دا چا د لپاره دی هر چا د لپاره هر چا د لپاره دی وې زما دا غي کې ستا امانت دی ستاسو ما سره زنا کړی دا غیر پیدا وې چې خاویو وې زبې بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغری و او جلاد روغختو و زما قانون دا د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل درې وای لګاوي جرګي ولال چې عمر استاد زوی قران ډیر مزیدار لولي خدای د پاره معافي کا. عمر فاروق ورتوی د قوم بچی می چرې معاف کړی نه دی والله کزوی معاف کما. امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل درې لگاو او چې سلمه درې ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وای ول بچیا کته مړ شو مونږه خاخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د درو وهلی زخمونه ورته خایا
او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه انا لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ شو عثمان خلیفہ شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بنش فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی ځنه زما ځان دی لاړ شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبروالو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ورته زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام دا عثمان سړی ولا راغې پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینه کینه بچا قافله را لاله د 200 خان ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګي عثمان ذی النورین ورته وی چې د سړی له من شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی وخم ورکا وخ بیا یې ویجی دا اوخ دا سه ده چې دا مخ کې نو دا 200 نور ورپسې زی او کدا اوخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وې دا اوخ می دلا ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دلا ور بڑے واغستو ورواله مخ کې شبچیا په مخ عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار والی کې ویجی ولریدم وسو یری دی واسه نه چې توس راته وی چې تم ور سره وی ولی کتلار شه بدل نا ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډیر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي دې ته وی نظام اسلام مونږ او نظام اسلام دیکھو وګوره د عثمان ذی النورین نرستو حضرت علی خلیفہ شو حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمہ نا جوڑا وا د امیر المؤمنین بی بی انا جوڑا وا حضرت عثمان دا حضرت علی انا راغسته چې بی بی فاطمه ته لار کې ملنګ پروت ملنګ ورته علی ته چې دا انار مال راک ویواله ورته د سنالم د لیکینا دانار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکول زنا جوړه چې دا اخلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار شو اے علی ک دمره خدمت کوله شه ډیره خده کینه انار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولی شو لګي لګي ورکوا خلاص شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غتړي خله پاکه ول بس دلو بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وای وای بی بی تعالی مې انار وروړو خلدي پکوا ته بیواله ولار کې اوداسي چلو شو بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دي چې ته پکې واغوي د سر امن غواړم ارس کوله شمل وای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زین وې تا نه بعد
وی شاید کزوی میں وی بکنی پاتی بی وی صاحب خپنشی سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه د لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی با دربار بند کړ کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خودلار شو پاغه دې دي کینی چې په ټکی خاور للیږي کنه دي کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشخل او مغه سي په سر کېده یو څو لخت وینځه وواله اچرا پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د دلا سونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی وی صاحب خندل زکا چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ په کې پروت دی چې د دې مذهب څنګه نو هغه مذهب مې واغستا رړ مې خوشحال شو نو زکه مې وخاله ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکا چې ما یو لس منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لختې وخوړې خدای چې څوک شپه ورځ په کې پروت دی چا به څومره لختې عزیزان بادشاہ میں واللہ رشتیا دی بادشاہی پریخو روان شو یو بالغ تو یو کټوره ځان سره روان پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزو مخکې چې لاړو ونې لاندې یو سړی پروت دی دا څنګلې سر لاندې کړی دا پروت وی قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړی دی بالغ تم لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستاو روټه به پړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشانه راوړه لخواګه غوندې وګړه چانار راوړه تراو ولت خواګو ګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه استا دا نارو سکه منو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکه ونا هغه استا تنخامه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانه او کرینه کو وچ ولی مې اوس در تپتا ولګیدا چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د دوه درې ورځو قجوري او ستوان به په واغست او وخت به تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक देम लग गया दे असल में पास द बैतुल्लाह द पास ना आवाज सुचला लब्बैक मोह लब्बैक लब्बैक स्ता आवाज में न देखा इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह घबराउश या अल्लाह दासु अजलमी ने तपूस कई ची ला लब्बैक आवाज में ओरे दो चिदा माता वेले शु कता था अजलमी वर्तलो काका जान लस्का लौशु चिद दी कोर नतावेगमा जवम च लब्बैक पास न रात आवाज की च ला लब्बैक नो इब्राहिम इब्ने अदहम वर्तवे चो बचिया चिद कोर मालिक दरतवे च ला लब्बैक लब्बैक चगे मवास्ता आवाज में न दे ख्वाखनो जकना नाजल में वर्तवे च का खबर दिखा उकड़ा जम दावेम चिलार शमज का चिल्लस काल उशु चिद दे कोर मालिक में न प्रीदी हो पदे में पोई का चिलार शम नो कम दर तलार शमा चर तलार शम दायवल और औलवे दो साथे हुआ था दो सलोर घंटे की चिद जनाजा तैयार दा जुर्गुना औलिया और बुजुर्गान द जमाने पर जनाजा वाला और टोल बयो आवाज हुई च खुदा तहदा लफज देर ख्वाश हो च लारशम न कम दर तलाश अजीजान वल्लाहिल अजीम का नबल दर्शता नबल जैशता दखलासी नबल सोचता द फरियाद और न द फरियाद न दखलासी बल जैनिश्ता सेवा द रब्बुल आलमीन दा से खलक बम जरूर हुई चाबदी किताब और दे सुन्नत द पारा द शर्म बाई सी लेकिन दा से खलक बम जरूर हुई चा अगबद दीन हक्का खिदमत को सके ची दीन हक्का द पारा ब सर पतली की खई और द सर बाजी ब मैदान के लिए तासु ख्याल रहा सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओ तदा वसियत कुछ माना रुस्तो बा दो सीजुन तासु तपरीही यौ द खुदा कलाम ने और बल जमा तरीका सुन्नत कतासो द खुदा प कलाम और जमा प सुन्नत अमल कोलो न तासो बच्चरे न गुमराह किए गए चरे बन न जलीले गए चरे बन ख्वारे गए और कतासो द खुदा कलाम और जमा सुन्नत प्रेख हुआ न खुदा बता सुप्री च खुदा ता सुप्री भी न जलील कौम बशई रसवा और शर्मेदल है कौम बशई खलक बदर पसे डरे हुई खलक बदर पसे ड्रामे कई खलक बदर पर खान निजाम इस्लाम देता हुआ सरदार कौनैन वसियत को यो अमानत प्रेख सहाबा होता जदर नलारम और दा अमानत थे कदा अमानत हम खियानत को होगार किए और का अमानत हम महफूज सातलो न बोल बम बालाई सरदार कौनैन वफात शो इख्तिलाफ शो अहले मक्का और अहले मदीनाओं के अहले मक्का और अहले मदीनाओं के अफसोस को हम पागा खलको च खाली परोठा दर न कुरान हेर शो चाय दर न कुरान हेर शो दियो चर्क पार्डू की दर न कुरान हेर शो कुरान को अटल कानून दे अटल या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफा उदखुलू फिस्सिल्म काफा अल्लाह वही दाखिल से पटोल इस्लाम की
दाखिल शي په ټول اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یې تاسو سکار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق جګړه بیا ولې من امیر ومنکم امیر یو امیر به د مکینی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق. ابو بکر صدیق پاسه دی وکړه د یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او ویلی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزان رالو سباش صادرونه په وګا چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چلته دي وې دا صادره خرڅوما چې بال بچله په سوړه واله هغه ورته ته امیر شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچله روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم طالب په انار اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابو بکر له ورکړه هغه یې وړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو لا څه کوې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږي. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی شي. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغې لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله
په خدای مې د قسمی کزاغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي. دې ته وایي نظام اسلام. چې د قران نسخه یو ځای کې را جمع کولم چې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. عزیزان، سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو، اوس زکات نه ورکو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي، جهاد وکړي، وایو سرونه ته قلم کړي. حضرت عمر ورته راغی، لګ نرمي کوا، پیغمبر خو به نرمي کولا. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر کا نرمي کولا نو البته قران نازلېدم شروع، جبرائیل راتلم شروع، اوس دین مکمل شو، یا به کفر یو یا به اسلام. دیتا وی نظام مصطفی، دیتا وی نظام اسلام. 102 سال دا ابو بکر حکومتو، 102 سال. عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده، 15 سيزونه و د بیت المال ور سره، بس نو د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی. یو خوا چې ململه به د دې پای راو بس، یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري، 2 جوړې جامې وې، یو د اوړي او یو د ژمي، یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندم کمر شم، دا به د کفنم. زما عزیزانو چې مړ کېده، لورې ورته ناسته وه، بی بی عائشہ، او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا، من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زچ مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ده، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي، د بیت المال مال هغه د پاره حرام. داس دیته وی نظام اسلام. عزیزانو دې کې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان دی چې الله پاک د ځان ته غوښته او ورته دا ویلیو چې تبا راضی او سلوخ ورځې به چلاو باسي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د الله راز و نیاز تا، رستو قوم کی یو سړی و، هغه یو څخه جوړ کو، او هغه څخه س आवाज کول، نو قوم ته وی چې راشد دا وګورئ. موسی علیہ السلام لاړو
چې زه خدای سره راز او نیاز کوم کوهی تور تلاړو دا خدای دل تراغله زما عزیزانو دنیا رالو دا غسخی عبادت شروع چې دا خدای دی موسی علیہ السلام کوهی تور ته تللی خدای پسې او خدای دل تراغله نو دنیا دا غسخی عبادت شروع سلوه ورځې تیرې شوې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجدې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجدې لګي چې دا خدای دی موسی هلته ورپسې تللی دی او خدای دلته راغلی چې موسی علیه السلام څه وخت کې راغی او ویلی دنو خلق ورته چې صحبت ته خو کوهی تور ته تللی وي خدای پسې او خدای دلته راغلی کوم دی وی دا څخه خدای دی موسی علیہ السلام دا خپل رور یو سپیره ووالو هارون علیہ السلام چې دا قوم ما تا ته پرېښی نو تا نه ولې تباه شو او د سخی عبادت ولی شروع نو الله ورته وفرمایل چې او موسی ته چتلې نو تا دا قوم رور تسپارلې نو زما په موجودګۍ کې تا څنګه رور ته قوم سپارلو زور د دې قوم خالق او مالک او تا رور ته وی چې زما د قوم خیال کوا نو زکه تباش کتا ما تسپارل آئے نو دا بنا تبا کے زما عزیزانو دین اندازہ ہو لگا ہے چې پیغمبرانو نمامولی گوندے سحو شوئے دا اندازہ ہو لگا ہے شوی ورسر چدی زمون زندگی ټولا گمراهی او ضلالت او بیدینی دا زمون د زندگی معاش تاسو وګورئ صرف او صرف مفاد پرستی دا موجوده دور کې وګورئ خاص کر بیا په پاکستان کې وګورئ د ملک غم چا سره نشته د قوم غم چا سره نشته د دین او د مذهب غم چا سره نشته نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نه نو د دې قوم غم خدای سره نشته ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تعالی بے پروا ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله به چر ستا خیال نه ساتي قران کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې روند را پاسي د قبرونو نړانده وي دوی به یا الله دا مون راندونه را پاسي دي خدای مون خو بیمار په دنیا کې دا څه چلو شو الله ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها روند ولې ما را پاسولې زکا چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو
تا هیر کو نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک اليوم تنسى نن ته هم زما هیر سترګې بغواړي چانا بینایی بغواړي چانا چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر زمون خو بیه تبا دا من خو غرق والله العظیم دا قرآن با د قیامت پورستا سو گورئی چې زنجیر باید د بجلیګر مولا په غاړه کې اچول یو خدای ته به راکاږ والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت پورس به تاسو گورئی چې زما په خپو کې به پړی اچول یو خدای ته به راکاږ چې الله دا هغه سره دی چې زه حدیث هم زه لسته وم او په شرمونو یې شرمولی وم زه قرآن هم زه لسته وم او بیا به د دنیا دادور دپاره زه ډال ډال کولم زما قرآن او حدیث به ما دپاره لکه آرامد وي چې زما ایمان د امام بخاري غوندې شي کلی کې بادشاہ ورته وایي چې صاحبان زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانوي امام بخاري ورته وایي چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې معشوقې پسې ډېر محنت کړی دی ډېر منډې مې والې دي 2 قدمه به چې لاړم نو 2 رکعاته نفل به مې وکړه د خدای شکر به مې وویست چې خدایه د رسول الله په حدیث پسې تا ماله د تلو توفیق راکړه نو زه ستا شکریه ادا کومه نو بادشاه دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم بادشاہ به زله خارج کو زله خارج به بل بادشاہی ته بلاړو هغه بادشاہ به ورته وایي چې مال حدیث راځه او دربار کې بیانوا د به ورته بیا داسې وي هغه به هم زله خارج کو بلې بادشاہی ته بلاړو هغه به ورته وایي د به ورته بیا داسې وي هغه به هم زله خارج کو ټولو ملکونو کې وګرځېدو یو بادشاہي هم ځای نه ورکول چې ځای نه ورکولو نو خدای ته وایي چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې کا پاس را باندې ځمکه تنګه شوه ستا حدیث را باندې خلک سپکول غواړي بادشاهان را تخپل کور ته راوستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاري وفات شه چې وفات شه 6 میاشتې د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبرو لوخړې به راولي خلکو به خاورې وتښتولې بیا به پې نورې واچولې بیا به تې خوشبوړی لوخړې راولي دا وخت بزرگانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري که چې دا تربت باقی پاتې شي قرآن او حدیث با داسې سره جنت ته بوځي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی لن نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاہ ستا د دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خښ دی اورنګزیب ورته وایي چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه ویل زه او ستا دربار ته درتللو اشعار ویل او که نه ورته ویل غوږ کېږده چې ړومبی شعر درته وویل ورته اورنګزیب نن پترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی نن پترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی زکا اورنگ د زمانے زما غلام دی نن پترخ کے میں جالال پلاس کے میں جام دی زکا اورنگ د زمانے زما غلام دی زد یار تصویر پترخ کے دمیو جام پلاس کے اے اورنگزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام ګڼما نو تب مال راځي که زه به تعالی درځم بیا ورته څه وایي
اورنگزیب کا آرائش دا تخت و تاج کا بادشاہ تو اورنگزیب کا آرائش دا تخت و تاج کا ہو مر گئے بیدا تخت و تاراج کا بدلے ویلے و تلام آرز و تر مرگ پورے بیا دا در خانے دا میرونا نہ کور تراغت کور کے بناس تو ضرور پہ شک چې دا دې کور نه بار نه وځي دا زما په ښځه مین دی ښځې ته یې ووایي چې ته ځان مان جوړ کا او ده ته راوځه ګورو که د ده حرکات خراب شو نو مونږ یې وجنو ښځې دلته ګل مول ټومبلي دي او لاسونه یې سره کړي دي او ځان باندې جوړ کړی دی ناست دی خپله مراقبه کې او دا راوتې ده هغه چې ورته داسې کتلي دي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وایي نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږما نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دې رابللي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم سحاجت دې چې د خط په ملا لولما سحاجت دې چې د خط په ملا لولم دا دې زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سوار کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلي دي پوهېږم رقیبان ځکه تیرې په رحمان کاندي رقیبان ځکه تیرې په رحمان کاندي چې تا خوا پوری نیولی دی پوهېږم څادرې په اوږه واچولو روان شو ډیوډۍ کې ورته رور او نور سړي ناست د رور عزیز خان نامو لاس نه ونیو ویل چېرته ځې دی ورته داسې ګوري ورته وایي نشي د خانانو غریبانو سره کلي نشي د خانانو غریبانو سره کلي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لاړو او دا زرخانه په میرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ته رانه دی په کنده کې پروت دی یو سړی وله راغی داسې یې خوځولی څه کې دلته داسې ورته وکتل درویشي خو لویه بادشاهي ده داسې ورته وکتل وسړی وی څه کې دلته وی خبر نه یم چې راوستم لکه ما عاشق سړي واګي خو د معشوقې په لاس کې کړ خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوور الور نوی ور معلومه لات سړی عزیزانو عرض میں دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نورو که خزا زلیخا ولې نوره ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې راله ولې امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې خلق را باندې لعنت وایي هغه ورته وایي زلیخې مې مور مه کړه ما ته دا خبرې نورې زلیخې مې مور مه کړه ما ته دا خبرې نورې واک زما نه دی په لاس واک مې د بل دی
زړه وړه دې لما تشمی ګوګل دې ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو منه چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علیه السلام سره نتیجه څه عظیم انقلابات و نبات زلیخا د یوسف علیہ السلام پاک د نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علیہ السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه له وخت ډیر چې هغه رستو لمنې تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلید زلیخې خیر ده که زما لمن وشلیده داغه بدل خلاص شو چې تا مانه منډې والے او مارستونه تل منې نه نیولې لمن دشته او یو خبره واره یوسفه زوس ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات